الرحمن الرحیم الحمد لله. دا یو محترمه پوښتنه کوي، وایي د اختر روغبړ د اختر په ورځ مصافحه کول، لکه دا مسلمانان چې یو د بل مبارکي سره ورکوي، روغبړونه کوي، وایي دا څه حکم لري؟ محترمه، دا بالکل مستحب عمل دی، په دې کې هیڅ خبره نشته. الحاوی الفتاوا کې جلال الدین اسیوطي رحمت الله علیه په اول جلد کې په سلم نمبر صفحه کې لیکي، و جبیر ابن نفیر په سند حسن نقل کوي چې كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم. چې صحابه کرام چې به کله د اختر په ورځ کې سره جمع سولو، سره ملاقات به وکړي، نو یو د بل به دوی دا سره ویل چې تقبل الله منا ومنكم، الله تعالی دې زموږ استاد څخه قبول کړي، لکه موږ تاسو یو بل ته خدای تعالی دې عبادتونه قبول کړه. دغه رقم د امام مالک صاحب څخه پوښتنه وسوله چې دا خلک چې د اختر په ورځ یو بل ته دا وایي چې تقبل الله منا ومنک، د دې څه حیثیت دی؟ امام مالک صاحب چا دا پوښتنه وکړه، د مبارک په جواب کې ورته ویل ما زال الامر عندنا كذلك، د وخت څخه دا کار دغه سره روان دی، د وخت څخه. ګوره د امام مالک صاحب تابعی دی، د تابعینو په زمانه کې دی، یا د تابعینو په زمانه کې دی، اختلاف کې شته. نو چې دغه د صحابه کرامو د وخت څخه دا کار دغه سره روان دی چې خلک د اختر په ورځ یو د بل مبارکي سره ورکوي. دغه رقم علامه تحتاوی رحمت الله تعالی علیه خپل معینات کتاب کې تحتاوی علی المراقی الفلاح کې صفحه نمبر 209 صفحه کې باب العیدین کې د مسله راخي، هغه والتعامل به في البلاد الشاميه والمصريه قول الرجل لصاحبه عيد مبارك عليك ونحوه. وای دا په بلاد شامی د شام په شارو کې، د مصر په شارو کې دا د وخت څخه تعامل دی د مسلمانانو، چې یو سړی د خپل ملګری سره د اختر په ورځ ملاقات سي، دا ورته وایي چې عید مبارک علیک، د اختر دی مبارک سي. وکذا تطلب المصافحه، دغه رقم د روغبړ طلب ځنې کوي، ګوره روغبړ ورسره کوي. فهي سنت عقب الصلوات كلها، وای دا روغبړ د هر لمانځه وروسته د سنت دی. وعند كل اللقاء، دغه رقم هر وخت چې مسلمانان سره ملاقات سي، سره ملاقات وکي، په کار دا چې روغبړ وکي، سنت طریقه ده محترم. نو علامه تحتوی صاحب رحمت الله علیه چې د 1900 کاله مخکې سړی دی، د علامه شامی صاحب مبارک رحمت الله علیه په استادانو کې تیر شوی دی. نو د مبارک چې دا خبره کوي چې دا سنت طریقه ده، نن سبا یو ملا ګوټی راولاړېږي چې دا ته بدعت ناروا وایي، دا نو پر دین باندې، پر دې 1400 کاله دین باندې د ځان افترا د ګیډ خبره ده چې دا ته بدعت ناروا وایي. محترم، دا بالکل روا عمل دی، په دې کې هیڅ خبره نشته. دغه رقم فتاوا کاملیت کې زموږ د مذهب مشهوره فتاوا ده، هغه کې لیکي په صفحه نمبر 222 صفحه کې کتاب الحجر والاباحه کې چې سئلت عن المصافحه في يوم العيد والجمعه، د اختر په ورځ د جمعې په ورځ چې خلک مسلمانان روغبړونه سره کوي، د دې څه حکم دی؟ ما حکمهما؟ فالجواب ان حکمهما الاستحباب، د دې حکم د دې دغه جواب دا دی چې دا مستحب کار دی، ښه کار دی. دغه رقم زموږ د مذهب بل کتاب دی، مشهور کتاب دی درر الحکام، په هغه کې لیکي په صفحه نمبر 122 صفحه کې صلات العیدین کې هغه والتهنیه بتقبل الله منا ومنکم لا تنکروا، وای د دې انکار نه کیږي، د مسلمان زوی د دې انکار نه کوي چې پنځپری وي، هغه نو انکار ځین کوي. کما په البحر وکذا المصافحه، بل هي سنه عقب الصلوات كلها، دا غره کم روغبړ دی، ولدې سه یو څوک هم د مسلمان هغه مسلمان انکار نه کوي، نن سبا د پنځپیرانو د ظالمانو ما سیوا. دا غره کم زموږ د مذهب بل عالم دی میا فقیر الله الحنفی رحمت الله علیه، هغه مبارک لیکي وکانه صلی الله علیه وسلم اذا لقى اصحابه، نبی علیه الصلاه والسلام چې بکله د صحابه سره ملاو سره د جمعې په ورځ د اختر په ورځ یقول دا به فرمایل تقبل الله منا ومنکم، الله تعالی دې زموږ استاد څخه قبول کړي. رواه الطبراني في الكبير. واما المصافحه المتعارفه، ارچه دغه روغبړ دی چې د نن سبا مسلمانان کوي، بیا فقیر الله سبا په مباح، دا مباح دی، لكن ينبغي ان تكون بعد السلام، لیکن په کار دا چې دا د سلام بعد وسی،
ځکه لتوافق اصل السنت چې د سنت سره موافق سي. سنت دا چې اول سلام ورته وای، د وروسته بیا رغبړ سره وکړه. نو دغه علما کرام جایز ورته وای، مستحب ورته وای، بلکې سنت ورته وای. نو نن سبا ما ورته یو څوک راولاړېږي ودات ناروا او بدعت نسبتونه کوي، دا نه د ګیډې کوي، دا نه په شریعت کې یو حکم نه لري. نور حوالجات هم ډېر ستا محترم، او دا صرف په دې خاطر سلر درته ذکر کله چې بعضې خلک پر دغه رغبړ باندې لګېږي. الله تعالی دې هدایت ورته وکړي. من شاء التفصيل فليراجع إلى التحقيق المختار لرد المحتار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.